د خوست ولایت په ګربزو او موساخیل ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالي ملاتړ د افغان پرمختیایي موسسې له لوري او د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست تر نظارت لاندې د 923,000 ډالر په لګښت د 915 مترو په اوږدوالي د استنادي دیوالونو د جوړېدو چارې پیل شوې. دغه استنادي دیوالونه چې د ګربز ولسوالۍ په بوريخیل سیمه کې د بنسټ ډبره کې خودل شو ل جملې 340 مترو په اوږدوالي سره په ګربز او 415 مترو په اوږدوالي سره په موساخیل ولسوالۍ کې موقعیت لري چې چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. د افغان پرمختیایي موسسې ولایتي مسؤلین په وینا له یادې بودیجې څخه د دغو دوه ولسوالیو 158 کسانو ته د سولر جوړولو او برق په برخه کې زده کړې ورکول شوي او زیاتوي چې ځینې کورنیو ته د چرګانو او فیلمرغانو کوچني فارمونه هم جوړ شوي چې عملاً ترې یادې کورنۍ ګټه پورته کوي. موساخیل او د ګربزو دواړه ولکه 2,100 واتیا امریکایي ډالر مصارف دي. استنادي دیوالونه دي، حرفوي زده کړې دي، د زراعت په برخه کې فعالیتونه دي، د حملوکو باغچې دي، همدا رقم د چرګانو فارمونه دي، د فیلمرغانو فارمونه هم سته په د ولسوالۍ کې. د خوست ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین په وینا د اسلامي نظام مسؤلین د هیواد آبادی او د ولسونو هوساینې لپاره تل ګړندي ګامونه پورته کړي دي او د داسې عمل منفعه پروژو پلي کولو ته به دوام ورکوي. د ریاست مسؤلینو د یادو پروژو له تطبیق کوونکو موسسو غوښتنه وکړه چې د پروژو کیفیت ته جدي پاملرنه وکړي او په لوړ کیفیت سره یې پلي کړي. د 1415 کال لپاره الحمدلله موږ اوسنه په پلان نه لګیا یو. د واش په برخه کې بیا رغونې کوم کورونه چې دي په برخه کې مو انشاءالله د مرکز سره او خارجي او داخلي انجوګانو سره مجلسونه کړي دي. انشاءالله د ولس څومره ضرورتونه چې موږ ریاست پورې اړه لري انشاءالله موږ هغې کورونو ته اماده یو چې داسې رقم ته انکشافي کورونه ولس ته وکړو. بل لور د سیمې اوسیدونکو په دغه سیمه کې د یادو پروژو پلي کول اړین وبلل او زیاتولی چې د دغو پروژو په پلي کېدو سره به یې د یاد خوړ ترڅنګ پرتې کرنیزې ځمکې د سیلابونو له زیانونو څخه خوندي شي. د اسلامي امارت او د یادو پروژو له پلي کوونکو موسساتو یې مننه وکړه چې د خلکو اړتیا ته په کتو سره اړینې پروژې ترسره کوي. د بوريخیل خوړ چې دا ډېر ویشت خوړ دی. داسې ځایونه کې شته چې په ځمکه خو څه کوي کرل ول ځمکې دا خو وري خو ډېر کورونه ورړانګ شول او نیره داسې دغه دیوالي نه دغه ډنګې غوښتنه بار مې ژوند کې چې مشته دغه نیره دغه ډنګې جوړې کو چې خلک په کور بوخت شي او دلته دغه مځکه وسوتلی شي. په دغه پروژو کې بوخت کارګر چې تعداد یې په 2 کاري شیفتونو کې تر 1450 کسانو پورې رسیږي خوښ و چې یو طرف ورته د کار زمینه برابره شوي او بل لور په خپلو مټو د هیواد آبادۍ لپاره کار کوي. په افغان سر کې موږ لاوي او خصوصا موږ د دغه پروژې څخه دا نه هیله کوي چې دا ډول پروژې دا ډول کورونه موږ ته برابر کړي چې هغه ځوانان چې هېڅ په کلي کې په بېکارباره دي دوی په کور باندې بوخت وساتي. د یادولو ده چې د خوست ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلینو زیاتوله پلان کې لري چې په نږدې وختونو کې د ګربزو او موساخیل ولسوالۍ ترڅنګ په باک او ځاځي میدان ولسوالیو کې د ورته پروژې په استنادي دیوالونو، کانالونو، سربندونو او نورو برخو کې پلي کړي.